درد چې د چا زړه کې د صدقې جاریه و سیټي کریم بخش جماعتونه او عیدګاګانې او مدرسې جوړې کړې وې 15 کاله پسې د مرګ نه رئیس دی زه چې ورلم تابوت رئیس دی مولانا صاحب هرات مولوي صاحب ورته وې ما چې پرای نه نیځي ول نه مونږ یې ګورو خو چې ډچ ورکو تابوت یې لري کو په خدای باور وکي ما خام ده 15 واړه وخت یو ځای کیږي چا د لمبا او بهم په دې ګیره کې پرخه غوندین خته دا مالی دی دا کفن او داغه د مختاب وې چې را پاسي او ستړي مشي را سره داغه ټول ژوند داسې تیر چرته جماعت ګوري سیټي کریم بخ جوړ کړي چرته مدرسه ګوري سیټي کریم بخ جوړ کړي داغه ټول ژوند داسې 15 کاله پس ته خو 15 ورځې پس د خپل مړي روباسه چې 15 کاله روټه خوندر نه ته څه خبره په دې اخون بابا دیره کې 300 کاله پس یو مړي لحد سورې 300 کاله چا مړ او زوار چالات سورې ما سورې لګ نور کولاو کې چې مې دا څه وکړه د شوي کړي خامتا کپانیو دومره زلفې او دومره ګیره هغه ګلکارانو ته مې زما د الله سو خپل دی خونی سي زدي مړي له لاس ورورم کړه احکام چې دسه مې راډک وای چې لاس مې ورړو دا مختابل مالوچ دي دا کپن مې چې داسې کو تابل چې اوس د جولانه چا شوي کړي خامتا راوړو ته دی چوي 300 کاله پس تاسو خیال راغی زما عزیزانو عرض داو چې دا اورېدو درته دا دلیدو چې د چا ژوند داسې تیری داغه د مرګ نه رستم دا علي په دې نوتیا دیره کې 18 ورځې پس یو مړی راوېست 18 ورځې ډېر ټوپونه وال چې مولانا صاحب مونږه کلی ته وړو مال مکه وي بیړم غر کشه ګناه ده ویل نه وړو یې خیر مالزی ورکشي چې دی لار یو غنټه پس زم ورپسې ورغم چې د لحد تخته خو را لری کړه په خدای باور وکړي چې وزر واړه لړمان تر وته د لحد وزر واړه لړمان بل درته وي ترمزو حاجی صاحب زیارت ته تلو باجوړ تتلم ال تورواړو یو بډا سره سپینګیره السلام علیکم وعلیکم سال دی وایجی صاحب زیارت خو دی وکړو او راځه چې یو بل زیارت بل زیارت ته بوت ای قبر سره ودا طالب دی داوود باجوړ حاجی صاحب سره په غزا کې شهید شو شپږ میاشتې پسې د وطن خلق خپلوان رااله چې مونږ یو باسو حاجی صاحب منې کړ چې یو باسه یې ما ډېر څه وکړه نه منې کېده چې نه منې کېده وځي چې سم خو دا وکړه چې قبر پرانسته او تختې تر لری کې الته د کانی تبزه غوندي لحد ته ودرول چې را لری کړي د دې خپو د طرف نه د ګلاب بوټه زرغونو او هغه تانګ داسې پسینه راغلو او تک سور ګلاب د دې سپېګمو ته داسې ولا عزیزانو دا اورېدو خبرې نه دي قبر خو علم غیب سره تعلق لري لیکن کله کله دا انکشافاتم قدرت په خلقو کړی دي کتلی دي پسترګو نو دا عالم آخرت ته عزیزانو دا عالم پکې دی او دا عالم پکې نو ښه حالت به د هغه چا چې په دنیا کې قرآن او حدیث سره رابط دا مدرسه ده خدای دې توفیق درکړي چې تاسو خزي ګورئ خزي خیرات ومنئ نظر ومنئ صدقه او څه چې وکړي دغه ځای ته را لېږئ کتابونه ورته پیالئ پوزي ورته پیالئ کمرې ورته یو 2 سلور جوړې کوي یو کمیټای جوړه کوي د دې کلیو د علاقې په سطح باندې چې د دې ځای خدمت وشي کوي به دا 0 روپو چک دی د مجاهدین باچا د طرفه دا سړی مخلص سړی دی دعا ورته کوي چې خدای پاک نور د خدمت کولو توفیق ورکړي بچي ورته خدای وپایي او نیکانه ورته لوي کی زما خو د جیل مرګره پاتې شوی دی او ما ته خو خسړې ښکاری نو خبر نه چې تاسو به څنګه غواړئ زه خو خسړې هغه چاته هم چې د چا خیر غواړي حاجی یار محمد صاحب د 10 روپو اعلان دا د مجاهدین باچا چک وای بچیا پرېدم امنا بسم الله کوي دا گزارونه غټ شروع شو نو تاسو نه مې 2 مطالبه دي یو خو سره داس چې څه مکړه بټی کی ٹھیک ده جی بل آینده د پاره پړه کې دا قصد کوي چې خدای په ما دې څنګه ربانی کوله نو استاد دین به پکې صحیح
سره داس چې څه فکر نشته وړه کې دا قصد کوي چې خدای سم مهرباني دې په ما کوله نستاد دې خو غره یو مزیدار خبره راته یو پیر ته یو سره روان لکه خیال کو چې پیرانو د خو خلک توفه او ډاله وندي ما سره خو څه نشته نو په لار اتله چې نری نری ډکی راټولول یو دومره ګېډه جوړ چا پیر تورا سي دوه دا دې سره وړه ویسه والله که نور سمې وس کې خدا لرګي مې راوړ چرته لنګر دال به په پاخش ول خاور ولا دا لرګي په بکس کې کېده یو کله په کې کنجي مال راکړي ویسه دا ولي ویسه چې کله مرشم زما د مرګ په دې لرګو ګرمې کوي د اخلاص لرګي دي والله ما به خدای وبخي دکه اسه په لار راځي لرګي دي بیا متوازه طالبان به پچای پخې والله کده دې اجر بیا پورا کړی پرویزیان یو ډله ده فلال ستا په دې ملک کې ستا دی یونیورسيټو کې موجود ولی قرآن منم حدیث نه منم قرآن منم حدیث ته حرکت قرآن منی او ته حدیث نه منی ته خرط ته څه شي دې یونیورسيټي کې یو پروفیسور ته څه شي ما ته دې تهذیب سره ما تهذیب سره تا ډز کړی تاکي تهذیب به تا بدایله چې حدیث نه تهذیب یافته قوم حدیث نه مني وی حدیث باندې دلیل نشتا چې دا د پیغمبر کلام باقی پاتې دی مال په قران هم دلیل نشته چې دا د خدای کلام دی په قران دلیل شته وای طالبانو قران کې د خدای دستخط شته چې دا زما کتاب دی ها اسمان نه جبرائیل راغلی دی چې دا د خدای کلام دی پیغمبر موجود دی چې دا د خدای کلام دی نه جبرائیل راځي نه پیغمبر شته نه په قران د خدای دستخط شته د دې څه دلیل دی چې دا قران د خدای کتاب دی ته حدیث نه مانی زړه قران نه مانی ما ته ثابت کړه چې دا قران نه ویلي حدیث پیغمبر ویلي چې دا خدای کلام دی ما ته حدیث مانی نه ته حدیث مانی نه قران ثابت کړي حدیث ته قران ثابت په حدیث ته حدیث ویلي دي چې دا قران د خدای کلام دی نو زه ذکر منم چې دا د خدای اوس حدیث ثابت کړي چې قران د خدای کلام دی او قران ثابت کړي چې حدیث د خدای کلام دی ما خبره پوي دی قرآن وای حدیث هم د خدای کلام دی او حدیث وای قرآن د خدای کلام دی گویا قرآن او حدیث دواړه د خدای کلام دی څنګه چې منکر د قرآن کافر دی داسې منکر د حدیث هم کافر دی قرآن کې کوم ځای کې ویلي دی خدای چې حدیث د خدای کلام دی وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي الله وی زما حبیب د ځانه یو خبره نه ده کړې سې چې ویلي دا ورته ما وحی کړو اسی کی محفل کی کہہ رہا ہوں کلام ان کی زبان میں خبره د خدای دی ټوله جبه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه دی یونیورسيټي کې تقریر کولې او لکه را پاسه ماته چې یاره چې د اسلام داسې سمپل غوندې ترجمه وکړه مال سمپل ډېر کلهګه ډېر سمپل مال سمپل ترجمه د اسلام دا ده چې مینه خدای پتا باندې پیدا کړه چې مینه خدای پتا باندې پیدا کړه تر کما په هغه ورځ خپل رضا کړه اوس دستا رضا وفا کړې که جفا کړې ما داستا جفا قبول په وفا کړه گل پلال او په گوهر کله سوک پیری بیل ما چتا خندا کړه ما جړا کړه اسانه معنا د اسلام دادا چې مینه خدای پتا باندې پیدا کړه تر کما په هغه ورځ خپل رضا کړه پچا مین شي خپل رضا به پرې دی بیا به دا رضا اسانه معنا ده خدای دې ومانه خپل رضا به پرې دی په سردار کونین عاشق شوي خپل رضا به پرې دی دا رضا نو زما عزیزانو تاسو به خبر یې مونږ هم څه په غضب اخته یو ستړی شوی ما به حد ډېر هغه تفصیلات درته اوس نه وایم خو دې ځای سره چونکې زما دلی لګاو دی دا علما دا بزرگان زما مشران دي او انکار مې ته نشو کولی دا سماته ګوډه خبرې مې درته چې وکړې خدای دې د عمل توفیق پیرا کړي عزیزانو یو خبره کو ما تاسو ته بل کالم ویلی پروسه کال ز نو مراغله څه خاص وجب وا تاسو جوړول غواړي دا بادول غواړي
او تاسو دا د پلوسو خلق به آبادوي حکومت ته به نه پریږدي حکومت پروسه کال 2 لک روپو اعلان کړو دې ځای لپاره کړو 4 لک ور کړی 4 لک ور کړی کې دې شي اتم شي وکې دې عزیزانو حکومت نه بد سړی توپ تم نه کوي دا تم به نه کوي دا ما او تا چې لستوړې را وګد کی صرف د دین ابزان بچکی چې دارا پسې نشي په خدای قسم کبه د دې حکومت پړه کې دا دردي چې واقع دا قران دې د ملک یوازې ده نه سلوخ کاله د پاکستان چې څومره حکومتونه تیر دي هر یو په دې فراډ او په دوکا تیر تر ضیاءالله کپور ضیاءالله چې په دې 10 کاله کې اسلام سره کومه ډرامې وکړي الله پاک دې امان اوس ابن عباس ته درزی راغی ورته وی چې زه د ظالمانو جامې ګندم زه خو به ظالم کېږم نه هغه ورته وی چې ته د ظالمانو جامې ګندې ته عین ظالمې د ظالمانو مرګري هغه څوک دي چې پتا ستنه او تارونه خرڅي یو درزی متعلق دا پته ولګیدا چې دا درزی د ظالمانو جامې ګندي او پاغه چاستنه او تارونه خرڅول نو دا بام د ظالمانو مرګري عزیزان سیاسی خلق او مطالبي چې وی هغه بوي او زه هغه سیاسی نه وای بود در جهان هر کسے را خیال مرا ہست درد الخیال محمد بود در جہاں ہر کسے را خیال مرا ہست درد الخیال محمد نعرہ تکبیر اسلامی نظام محمد مصطفی زما دیدانو زمانه کې درد داد چې هغه ورځ د خدای نه غواړم چې په پاکستان کې د پاکستان د ملک او د قوم فیصله د خدای په قران کې دا مې درد دی پړ کله وزارت شوقین پاومه پیړای مناله کله دې تیزنې منبرای شوقین پاومه پیړای مناله خدای دې دسه څوک نه شرمای نه کړه منبران کې کبه دغه پړ کې حواسم ما دا وزارت خود دغه غونډه پټوکرای کې ګرځولې ده ما بس ما ته د شپې په 11 بجې چې تو 9:30 وزیر ہوئے تے بڑا مزہ کرسی تے کم کرسی ہیں تے سارے صوبے نو چکسی ہیں تے پلانے کرسی ہیں تے ڈنگڑے کرسی ہیں ما ورته چې بس ٹھیک ہے نا میرا ایک مطالبہ ہے وچیو کې مالک کروڑ روپے دے دے کہ میں لندن دے بینک کې رکھا 1 کروڑ روپے را کی لندن بینک کې بس بیا به وزیر ویلا سلام مال خو چې وزارت نه لشم الله کا دوس نه بغیر بل ټکی راته شو چاړو دل توسه کوم نه لندن کې وزارت سی ہاں دیکھو گا واللہ العظیم کم خونچ پدے کچکوٹو کے د پوزی پناستا د محمد الرسول اللہ کتاب پڑھاولو تدے زما دی پا خدای قسمی چاگا خوند زیاولک پا کرسائی کی نشتا دیکھو گا رہے کزنن وزیر وے والله که زما خبره تاسو دومره په شوق اوریدلې لکه دانه نه چا اوري والله کوم اوریدلې چې ته خبره مې کړې ویل بم چې مړاډو څه اعلان ونه کو خدای دې د بي خو باسه په دغه وزارت دا به ویل کنه اوس خبره په صدا وایم نه وای به دې موږ نم زیات سپیره دې نو موږ له بس اعلان نه کوي تاسو خیال راغی کوم مزه او کوم خون چې په بوریا نشینې کې دی کوم خون چې د قران درس تا پناستا کی دے واللہ کا خوند دنیا پا سلطنتنو کی اگورے مادا شوق صرف دمل قانون بدلول او دا موجودہ حکومت چی دے دا ٹول فراڈ او دوکا دا دروغ وئی 10 کالے تیر شو چی 100 کالے تیر شو دروغ یو وزیر تلے خیبر تا اندکو والا ہو کہ رونو تاسو آرام سے رکھیے نہیں انشاءاللہ اسلام آغاز قبائلو نبکے گی امونگ دا قبائل ہم دا خدای قمقن اگر واہ واہ امبوراک شا امبوراک شا چلے اسلام آغاز بدے قبائلو نکی گی مال دا قبائل ہم غار حرا دے چے بل پیغمبر بپکے التنب وحی را شروع کی دا قوم جماع دیدان واللہ یو سیکنڈ پہ نہ لگی
یو آرډیننس لاندې د بجلی د کرنٹ غوندې کده ټول ملک قانون بدل نشو په مخ می تو دی خو ګورئ نن ستا ټول ملک غل دی ټول ملک یو غل نه لاس غوس کا څه دنیا په ورانی یو زناکار سنگسار کا څه دنیا په ورانی یو شرابی په دروه څه دنیا په ورانی خو په دې پوي چې پاکستان کې اسلام راوستل څوک نه غواړي خزه نه غواړي د پاکستان دا بلبلی چې دي دا ترکایاس په نمبر سره میخي چې په وندو عادت کړي مونږ ساتري دي نه دا چې تاسو خو په لار ده تاسو خو پرستان کې ډېر یې پرستان کې دغه نه غواړي او پاکستان کې حکومت د خزو ده راج د خزو ده نظام د خزو په لاس کې دی چې خزو یو کار نی غوښته ستا پلاری نشته سړی لا چرته پاتې سړی شته چرته خپنه شي اول تاسو مونږ د ځان ته وګورو چې زمونږ د زامنو وادي خزل خیال کوه کینا ز جمعات کې ګیره فزاوا دا زمون خزي مونږ ته وای کنه وای دا شیخان په ایمانو و خزي مام کینا جمعات کې ګیره فزاوا نو ما دا یو زوی د زب پرمانو نو باسي کنه بس نو که زمونږ دا زړې او بوډای خزه دا حال دی نو مونږ به دغه بلبلو څه جواب کولې خزه نه غواړي په ملک چې اسلام دی راشي زما عزیزانو آسان علاج درته خیم آسان په دې پلوسو کې مړې چې وش مړې پسې خیرات کوي تاسو ټول وایي کنه پړومبای ورځ یا په درې ما یا په دوه ما یا ارڅ چې کوي هغه مړی پسې چې خیرات کوي د کلی او د وطن خلق راغواړي کپه هغه پیسو دی په دې مدرسه کې 2 کتاب واغ یا د 2 بورې سیمټ واغ یا د 1500 خخت په واغسته په ایمان وایي چې د مړی ته به د هغه لوی خیر رسی او کدا په کلی چې روټي خوري د دې بلوي صدقه جاریه چې پیغمبر ویل دا شی به هغه صدقه جاریه کې راځي چې ترسو دا خخت او سیمټ استعماليږي او کار خیر پکې کیږي نوې ثواب به الله ستامړي ترسه کدروغ ویم دا علما ناست بل چانه تپوسو کوي بل چانه کوي دروغ به ویلي مخ به تور واده ده د نوجوان الکانو ته وایم دا ځوانان الکان واوري وای تل بنې ستا ځواني او زما سوالونه سوال د عاشق همیشه حسن تکیږي او چې د معشوقي حسن ختم شي د عاشق سوالونه هم ختم شي دا ځواني به لاړ شي خله به شړشړتای وي لاسونه به کار دی خو ګوري بجای د دې چې ته پردي واده کې یو ججر کلاشن کوپ کارتوس خلاص او هغه پیسې راوړې دلته سپاری په والی چې د چا بچي به پکې سبق وایي د خدای د پاره کلک د سړی د بچی سر در پوری وي په سوچو کا چا په پردي واده کې ججر تشول داغه بلوي اجر د خدای پنيزو کده دی بلوي اجر واده ده ګامه کا سټه دی راغوت راشه یو کین یو پاس یو التراوړه دلتراوړه وخراوړه کورمراوړه پلانېراوړه الکانم په قهر اخته خزي په قهر اخته ابل اور دی مونږ آشنا واده ودونه له په عمر کې چرته نه امتله ځکه چې ودونه سړی تو بینانو عمر یو ځل تلم کې نه پاسه ودرګي زنه د اوسګر ودرګي اوه ما والله دیرش کال وش بیا نه امتله ما دا واده ورجنې دي خوري دې ته ټینګې ده ډېر ګران هغه واده څنګه ډېر خو نن یو بډانه تاسو کوم پرون واده لته ویلاو سره کړي پکې وي چرګان پکې وو معقوتای پکې وي او فیرلی پکې و او دا غل عمل پکې خو به ډېر را بيدلې وي ته کلا دیشه چې ته په معقوتای پکې دي ته ټینګې ده ګران دا خو ډېر خنزیر زیاده نفس دا خو ډېر پلید شی د دې مقتضیات پورا کولو سره به جهنم ته ځي دا د واده اخراجات کتراوړې او دلته په یو چپر جوړ کې چې سبالت د خدای قران تلاندې څوک وای په ایمان دا بلوي اجر او قابل اجر راشي د پلوسو خلقو زما وړو کې تاسو کې لوي شوم راشي انقلاب راولې ځان کې اعلان وکړي تمام علاقې په ساته چې بس
نن نبات به د مړي خیرات هم دای او د واده روټۍ به هم دای. ایمان پر الکا زما واده او زما افسوس دا دی چې پړوسه زموږ مرګري اوس مړ دي ټول خدای دې یو ګل زمان ژوندې دی چې راغلی که نه ښه زما واده دا بجلیګر والا او ما ته وی چې هلکه کارډ ما زما د خپله کارډ نه خرابه ده کارډ مار والله د زوی واده مې کړی ما حیران نه شي هلته څه شته زما واده چې رالم خلک ویل چاته مال ولې ما د چا روټۍ خوړلې د واده ویل نه مال په ما د پلار حق وسه ځئ ورک شئ نه د چا خورم او مې را باندې خوروئ خلاص نه چا مړ کړم نه چا را باندې راپورټ وکړو نه چا قید کړ هېڅ مور مې مړه خیرات ولته مدرسې ته دره کې مدرسې ته ولېږلو سب چې زمونږ وسو ځئ چې د مور پسې صدقه جاریه وشي لور مړه وه دغه چله موږ افریدي مونږ افریدي نه خدای په تورې بلا ووال کا ما ته وی چې اوهوی نو وشوه وړمبی ماښام دې خراب کړه ما ړومبی ماښام ستاسو تباه دی تباه تاسو په ړومبي ماښام په قبر کې په څلور بولي په دې زه ښه پوهېږم که په دې ته ښه پوهېږم دې له درد پکار ما